د زاویې نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. نن په یوه ځانګړې مرکه کې د لر او بر پښتنو د ویښتابه غږ ښاغلی منظور پښتین له ځان سره لرو او له دوی سره به د دوی په مبارزې خبرې اترې کوو. ښاغلی منظور پښتین، ستړي مشئ، په خیر راغلی. خوشحال اوسئ. ډیره مننه. د منظور په اړه بیلابیل نظرونه دي. منظور پښتین د پښتنو رهبر دی، منظور پښتون د مظلومیت ناره ده، منظور پښتین د انساني حقونو علمبردار دی، منظور پښتین یو احساساتي بې تجربې ځوان دی، منظور پښتین یو د راو انډیس ایجنټ دی، منظور پښتین د آی اس آی دسیسه ده، منظور پښتین یو روحاني پیشوا دی. له تاسې به یې واورو، اخر منظور پښتین دی څوک؟ پښتون دی یو پښتانه مظلوم انسانان دي، مظلوم مسلمانان دي. په نړۍ کې په د اوس وختونو کې تر ټولو زیات د جبر او د ظلم لاندې ژوند کوي. بلواکي د دوی په نصیب ده، زورواکي د دوی په نصیب ده. د زورواکانو او بلواکانو په بېرحمه او جابرانه او ظالم کې دوی ژوند کوي. دلته د دردونو او د اوښکو او د وینو دغه د احساساتو نه واخله تر جسمانی، یعنی چې عام مونږ وینو، تر دې پورې هر شی کتل کېږي، لګیا دي. مونږ په خپله خاوره باندې ژوند ته هغه خلک نه پرېږدي چې څوک زمونږ د خاورې د سره دي نه. مونږ په دې خاوره د سوله ییز ژوند غږ پورته کړی دی او په دې باندې چې څومره هم زمونږ پر خلاف پروپاګنډه کېږي، دا یوازې د هغو طاقتونو لخوا کېږي چې کوم دلته جنګ غواړي، چې د چا په فایده کې دي زمونږ په خاوره جنګونه. مونږ د جنګ مخالفت کوو په لر و بر وطن کې، له آمونه واخله تر اباسینه پورې سوله ییز ژوند غواړو چې وست به مونده شي. په ټوله دنیا کې به د دغې سوله ییز ژوند دپاره د خپل وس بلکې په وس نه هم زیات کامپین کوو. په نړۍ کې پښتانه دوی یو داسې خلک ښودلي دي چې ګڼې هغه ژوند خوند نه ورکوي چېرته. مونږ په ژوند مین خلک یو، مونږ ژوند غواړو، سوله ییز ژوند غواړو، له دردونو، له جبر، له ظلم، له بلواکۍ، له زورواکۍ نه لرې. لکه څنګه چې د دنیا نور انسانان ژوند لري، بلکې د دنیا زبتا ویل چې څوک وایي چې هغه دي، څوک وایي دغه دي. زه وایم په دنیا کې د ځناورو د حقوقو دپاره ارګنایزیشنز، تحریکونه، تنظیمونه شته دی. نو د پښتنو د ژوند دپاره که یو تنظیم، یو تحریک جوړ دی، نو په هغه باندې به خلک ولې کوېسچن کوي. ډیره زیاته مننه. تاسې د لر او بر یوه افغان ناره کوئ، خو خلک وایي چې منظور پښتین د لرو پښتنو خبره کوي، خو په برو پښتنو چې ظلمونه کېږي هغه نه یادوي، بلکې دا وایي چې د افغانستان له ولسمشر او مشرانو ملاتړ اخلي او ملاتړ ورکوي. یو د ناروغۍ نښې وي او یو د ناروغۍ ریښې وي او عوامل وي. سوال دا دی چې آیا تاسو د پنجاب مداخله د دواړو غاړو د پښتنو د تباهۍ او بدې ورځې لامل ګڼئ، او که نه نور لاملونه هم شته چې تاسو یوازې یو لور ته ګوته نیسئ؟ ګوره، هغه درد چې په بره پښتونخوا کې او په افغانستان کې په کرخه ایخوا کوم په خلکو تیریږي، هغه د چا د لاسه تیریږي. مونږ هغو ته دلته ولاړ یو. د چا څوک د چا مورچه جوړه کړې ده دغه خاوره، مونږ هغو ته مخته ولاړ یو. مونږ که په افغانستان کې میشت چې څومره هم خلک دي، هغو باندې څومره جبر ظلم کېږي، د چا د لاسه کېږي، هغه مونږ هغو ته ولاړ یو، د هغو لاره نیسو. مونږ ته پته ده چې څومره هم په افغانستان کې مداخلت کېږي، د دغې خوا جنګ زیاتېږي، هغه مداخلت ته په لاره کې مونږ ولاړ یو. نو په یو انډایرکټ طریقه سره د افغانستان کې دننه چې څومره ظلم جبر کېږي، د هغې لاره نیسو مونږ دلته. ګوره، په افغانستان کې چې کوم جنګ دی، هم د دغې جنګ د لاسه دلته په کرشه دې خوا هم جنګ روان دی په پښتونخوا کې. نو دا جنگ یو دی. په کومه ورځ که په کابل کې امن راغی، سوله راغله، په کرشه دې خوا به هم سوله راشي، او که په کرشه دې خوا سوله راغله، په کرشه ایخوا به هم سوله راشي. دا د یو بل سره تړلي دي. په کوم ځای کې هم د پښتونخوا وطن چې څوک د دغې جنگ مخالفت کوي یا د سولې دپاره کار پیل کوي، دغې فایده ټول وطن ته ده. هغه که لر دی که بر دی، ټولو ته فایده
په یو ځای رسیږي. زه دومره وایم چې کله هم پی ټی ایم په سم زور سره راپورته شه او دلته د سولې خبره وکړله، دې نه پس دنیا دلته د سولې کوششونه شروع کړل، د سولې هڅې شروع کړلې. په بل خوا باندې که موږ ګورو په لر پښتونخوا کې زموږ تحریک منظم دی، په بر پښتونخوا کې زموږ تحریک لا منظم نه دی او موږ هڅې کوو چې دا زر تر زره منظم کو او که کله هم منظم شه د لر او بر وطن به دا تحریک یو مشترکه یو ځای سنټر لري، کمیټه به لري، هغه به دا شډول کوي په بر وطن کې هم چې ظلم جبر کیږي، په لر وطن چې کیږي د ټولو پر خلاف په یو غږ راپورته کیږي. دا نشي کېدلی چې دومره غټ تحریک موږ په ډیر لنډ وخت کې منظم هم کو، خامخا به دا وخت غواړي. خو زموږ د 40 کالونو د 50 نه بلکې دا خو زموږ اسې کې 50 کالونه 102 کال نه زیات وخت کېږي چې پیرنګي په 1838 کې راغلی دی. دا ای وخت نه واخله تر اوسه پورې موږ د درواکۍ او د بلواکۍ او د جبر او ظلم لاندې ژوند کوو. دا به خامخا وخت غواړي چې په دې کې دنه موږ لار او بر پښتانه په اتفاق کو، متحد کو او بیا یې منظم کو چې ترڅو موږ منظم کړي نه وي، ترڅو دوی د خپل قام وطن د جوړولو نظریات پاخه نه ولري، تر هغه پورې دلته زموږ اتفاقونه به هم زیبا راځي بس. خو دا نظریاتي ایډیالوژیکل په دې باندې کار په کار دی، په کې باندې موږ لګیا یو، موږ لا دلته پورا نه یو منظم چې ترڅو موږ دغه ځای په پښتونخوا چې کوم په کرشه دی خو وطن دی چې دا ترڅو پورې نه وي منظم، تر هغه پورې موږ که هر ځای هم منظم که هغه به دومره فایده نه ولري. نو یو ځل په کار ده چې د سوله ییز ژوند لپاره د لر او بر پښتنو د سوله ییز ژوند لپاره موږ هغه ځای چې د کوم ځای نه بیخي هغه ټول سیټ اپ کیږي د جنگ په ځای کې پښتانه منظم کو او د دې جنگ د دې بند کولو کو هڅه وکړو او بیرته دلته د سولهییز ژوند په لر او بر وطن کې د سولهییز ژوند لپاره یو عملی ګام پورته کو. دلته چې موږ څومره هم پریشر زیاتو دومره به د افغانستان د سولې سنجیدګي او سیریسنس دغه زیات راځي. نو په انډایرکټ فارم کې دلته چې څومره هم هڅه روانې دي د دغه په کرشه اخوا هم اثرات هم دي او په کچه اخوا چې کومه فیصله کیږي په دې باندې هم د دې اثرات وي، مثبت اثرات وي، د سولې د راوړلو اثرات وي. ډېر مننه چې د کرښې دواړو غاړو پښتنو ته ډاډ ورکوي چې یو ورځ نه یو ورځ به دواړه سره یو کیږي. ښاغلی منظور پښتین که دې ته راشو چې عدم تشدد دی څه آیا دا هم عدم تشدد دی چې یو څوک دې وژني، شکنجه کوي دي، نابودوي دي او ته ورته زارۍ کې ستاسې په نظر دا وړۍ به شړۍ شي؟ عدم تشدد د محکومو قامونو په تاریخ کې هغه قام چې د محکوم شوی وي دغه یو طریقه کار تیر شوی دی. عدم تشدد هلته کېږي چې کله یو قام هیڅ غن لري، وست نه لري. ګوره که خبره د تشدد وي نو آیا د پښتنو سره دومره زور شته چې دوی ځان په خلاصولی شي؟ که دومره ته صرف زور وي چې دوی صرف جنگ په جوړ کړي، په بل باندې ځان برباد کړي، بیا بیرته ځان نشي تنفسولی. زه وایم داسې منصوبه د چاته هم نه پکار. عدم تشدد کې انسانیت وژنې کمې وي. د عدم تشدد کې زموږ لخوا کم سے کم په اخلاقي لیول باندې د انسانیت ډېر لوی احترام وي. عدم تشدد ډېر غټ احترام د انسانیت ته او عدم تشدد چې کوم دی هم دا په د خاوره باندې په داسې حالاتو کې چې دا خاوره هیڅ داسې منظم نظام او سیستم نه لري، په دې کې دنه د عدم تشدد نه علاوه بل څه شته هم نه چې وکړي. زه وایم پښتانه تر اوسه پورې د عدم تشدد په ذریعه هم د غږ پورته کولو یو هڅه نه وکړي، هغه هم نه لرله. اوس یې کول لرله نو دغه په کار ده چې موږ دوام ورکو وې چلو تر هغې پوره چې موږ پښتنو ته یو ښه ژوند نه وي راوړی. نو عدم تشدد زه خپل شمارم چې په دې وخت کې زه ګوره دوه شیان وي، یا په دنیا د نړۍ د انسانانو چې هیستوري وګوري، تاریخ کې وګوري، په هغه کې یو زورور وي، طاقتور وي، بل چې کوم یا کمزوری وي، محکوم وي، غلام وي. د دنیا د انسانانو تاریخ چې وګوري، محکوم تل د حکمت په ذریعه، د پوهې په ذریعه باندې خپل ځان ځای ته رسولی دی او چې کوم زورور وي د زور په بنیاد دا کار کوي. که محکوم د زور کار شروع کړي
او اول د حکمت کار شروع کی دغه بیا برابري ته سره راوستلی شي خو چې هغه نه شروع کوي او ته هم په زور هغه فیلډ دی چې په هغه کې د یعنی ګیم هغه کھیل چې په هغه کې ته هارېږي خو هغه ما هغه کوه کېله هغه چې په هغه کې ستا تجربه زیاته وي ښه کولی شي هغه یو وکړه چې په هغه کې ته ورسره جیت شي لارې دي د خپل منزل ته رسېدو اصل خبره دا ده چې ستا منزل مقصود څه شی دی چې هغه معلوم وي نور د هغه ته لارې دي څوک په لنډه لار ورځي څوک په اوږده لار ورځي څوک په کومه لار ورځي نو عدم تشدد دلته د سوله ییز ژوند لپاره چې نور جنګونه نشي را بلکې دا جنګونه سوړ شي سوله ییز ژوند شي بلواکي لري شي د دغې لپاره په ولسونو کې ډېر لوی شعور راوړي ډېر لوی فکر پیدا کوي د خپلې خاورې زه ساده خبره کوم څومره تشدد لګیا و خو 2018 کې چې پی ټی ایم د عدم تشدد په ذریعہ سره خپل هلې ځلې شروع کړې دلته په پښتونخوا وطن کې هغه خلک چې همیشه به تل به په نورو ژبو لیکل کول په خپل ټولنیزو رسنیو هغه اوس په پښتو لیکل شروع کړل زموږ ژبه موږ وینو چې هغه پر مخ روانه ده زموږ کلتور موږ وینو چې هغه پر مخ روان دی زموږ د کان د وطن خبرې پر مخ روان دي زموږ د لر او بر د افغانیت خبرې د پښتونیت خبرې دا پر مخ روان دي دا فکر خپروي دا شعور خپروي د کام ته د فکر او د شعور لوی ضرورت دی چې دوی وپوهیږي چې د دوی د وطن خبره په کوم ځای کې ورانه ده موږ وایو هر پښتون پوهه ده په دې کې نه دی هر پښتون بلکې هر پښتون دومره پوهه نه ده پکار دومره پوهه هم پکار ده چې هغه ته لار درکولی شي چې اوس چیرې تګ دی که دا چیرې تر اوسه پرې شوي وای دا به تر اوسه پرې زموږ خبره خلاصه شوې وه اوس موږ چې په سلو لارو زموږ پښتانه روان دي دا یو بل چې سره وژني دا ټول پښتانه دي نو دا د هم فکري څنګه راتللی شي دا په شعوري کار د پوهې په کار باندې چې ته د پوهې کار زیات وکړې په دې باندې کېدی شي امکان لري په دې باندې نو په دې باندې دا ډېر غټ شعوري کار دی نو باید دغه پرمخ بوځو چې تر څو د دغې ضرورت دی یعنې ستاسې په نظر د عدم تشدد فلسفې پالل ستاسې په نظر په دې ارزي چې د پښتون وینه دې همداسې بهیږي او خو پښتون دې ورته بیا مغلی پښتون دې شکنجه کېږي پښتون دې دردېږي پښتون دې ځورول کېږي خو پښتون دې بیا هم د عدم تشدد فلسفه وپالي او ځان دې غلی ونیسي ګوره دا د عدم تشدد پالیسي وه دلته په دې وطن کې زمونږ یعنی یو په چیک پوسټونو دومره ذلیل کېدل دا ولسونه مونږ ته پته دی چې که مونږ ټوپک راخیستی دا به نور هم د چیک پوسټونه سختېدلی دا د زمونږ یو پولیټیکل لار وه سیاسي لار وه چې مونږ مجبور کړل چې دوی مزید په پښتونخوا وطن کې په چیک پوسټونو خلک نشي ذلیلولی دلته په پښتونخوا وطن کې روزانه دومره مرګونه شروع و چې سوچ یې نشي کولی د پښتنو مرګونه بې حسابه کېدل اوس دا د عدم تشدد پالیسي وه چې په هغې په ذریعه باندې اوس یو هم چېرته د پښتنو مړی وشي ټوله پښتونخوا وطن لر او بر پرې راپورته شي پرې راټول شي موږ د عدم تشدد په لاره باندې یو غږ اوس موندلی دی یو داسې طریقه موندلی چې موږ قام ته شعور د دغې وطن په حواله سره پوهه او د دغې وطن په حواله سره یو احتجاج یو پروټیسټ ورکړی دی نو دغه زما خیال دا دی چې پښتانه باید تر هغه پورې چې تر څو پورې دوی پوهه او شعور خیر زه دا نه وایم چې نه دی راغلی زیات دی نور هم پکار دی پښتانه منظم نه دي پښتانه دې منظم شي عدم تشدد د هغه لار ده چې په هغې لار باندې ستا نقصان کم وي خو فایدې زیات اخیستلی شي پښتانه وژل کېږي خو چې 2018 نه اول یې د دوی ریشو وګورې تناسب یې وګورې او اوس یې وګورې ډېر غټ فرق کوي دا ډېر غټ فرق کوي اوس اول د پښتنو حساب کتاب هم نه و اوس خو د یو زمونږ شهید مونږ ته یاد دی مونږ ته عارف یاد دی مونږ ته ارمان یاد دی مونږ ته خړکمر زمونږ اوس پوره یو رجسټر دی اوس دا رجسټر د هر سړي په ذهن کې جوړ دی په مازغو کې یو رجسټر جوړ شو اوس مونږ حساب کتاب دلته شروع شو د بر افغانستان خلک تاسو سره ډیره زیاته مینه لري او تر خپلو مشرانو ستاسې تصویرونه ډیر لګوي خو چې د دوی مینه در سره ښیي هلته خلک غوسه کېږي چې منظور پښتین د افغانستان د ګټو لپاره کار کوي یو وخت داسې و چې د افغانانو په کور کې د ضیاءالحق عکسونه لګېدلي وو ستا او د فوجي ضیاءالحق مشر توپیر څه دی
چې د خل په تا غوسه دي او د هغه په عکسونو باندې خوشحالېدل؟ هر هغه کس چې د افغانستان ته جنګونه راوړي، بربادي راوړي، هغه افغانستان ته تګ راتګ په افغانستان کې دوی ښه حیثیت دوی باندې دوی خوشحالیږي. هر هغه کس چې د افغانستان خاوره ته سوله ییز ژوند راوړلو خبرې کوي، هغه خلکو په عکسونو نه په نامونو هم دوی خفه کیږي. دلته پالیسي د افغانستان د جنگ ده. څوک کم چې د افغانستان کې جنگ غواړي هغه خلک ته دوی احترام لري. زه دلته چې کوم د ریاستي ادارې دي یا د فوجي جرنرالان دي، هغه بیا دلته چې کومه میډیا ده، نو چې کوم خلک په هلته کابل کې سوله غواړي هغه خلک دوی تل رټلي دي. لکه که تاسو وګورئ پخوا زمانه نه واخله د هغه که ولی خان و که باچا خان و که خان شهید و، دوی به د افغانستان د خپلواکۍ او د سوله ییز ژوند خبرې کول، نو هغه هم دوی غداران کړي وو. تاسې وایئ چې پښتنو د پاکستان لپاره د پاکستان د دفاع په ټولو جګړو کې قرباني ورکړې ده، له کشمیره تر افغانستان او د پاکستان په دننه کې د پاکستان د دفاع لپاره جنګونه وکړل، خو د پاکستان ریاست په دې ټولې وفادارۍ سربیره هم دومره تشدد ورسره وکړ. معمولا حکومتونه هغه وخت تشدد کوي چې د یو چا لخوا پروک یا تحریک شي. اسکه ستاسې خبره چې پاکستاني پوځ په عادي حالاتو کې چې پښتنو هیڅ بد نه دي ورسره کړي، دومره تشدد کړی وي، نو اوس خو چې پی ټی ایم د ارمي ګریوان ته لاس ور واچوه، معنا دا چې مار لنډی شو مړ نه شو. څه فکر کوئ چې تشدد او زورونه به زیاته نه کړي؟ تشدد څو هلته دوی زیات کولی شي چې کله موږ په کورونو ناست و غلي وو. زورور هلته خپل زور ازمولی شي چې کله د دوی سره یعنی هیڅوک د مخې د دوی مخه نیولو هڅه نه کوي، او یو څوک خپله منسوبه ورته ګیم وایي. ګیم خو ورته دوی هلته کېنولی شي چې څوک یعنی غلی کې جوړ، شور نه کې جوړ، تر هغې پورې دوی په ارام کولی شي. دا د دوی سټریټیژیک پالیسي دی یا ګریډ ګیم دی یا نور څه هم دی. دا چې څومره هم ته وایې دا هلته دوی او دا چې دوی کله هم دا کوي، د دغه نه به دلته ظلم جبر زیات وي، زموږ عام پښتانه به ډېر ذلیل ژوند کوي. نو د دغې په لاره کې ودرېدل ظاهره خبره ده، دا دلته د ولسونو ضرورت. که چېرې دوی نه ودرېدلی، د دغه نه د دوی ژوند خرابېده، د دوی ژوند بربادېده، تباه کېده. پښتانه د یو داسې جنګ خشاک وو چې هغو باندې د بل چا کړۍ پخېدله، د بل چا دپاره ډوډۍ پخېدله، خپله د دوی د وطن هېڅ په هغه کې نه وه فایده. نو په دې کې دننه او پاتې شول. دلته د وفاداري خبره، دلته هر هغه پښتون چې د دوی بوټ چاټي کوي، یعنې د دوی بوټ پالش کوي، هغه هم دوی نه دی پرېښودلی. هر څوک چې دوی ته جاسوسي کوي او ژوند ورسره تېروي، هغه هم دوی خپل وژني. د وفاداري دلته هیڅ معیار نشته دی، هیڅ پیمانه یې نشته، په هیڅ صورت شته نه، مني یې هم نه. دلته یو خبره ده چې د خپلې خاورې، د خپل وطن دپاره، د حقوقو دپاره، د سوله ییز ژوند دپاره غږ پورته کړي. په دې که څوک خوشحالېږي خوشحال به شي، که څوک خفه کېدل خفه ده په دې شي چې زموږ د خاورې سوله ییز ژوند زموږ د خاورې مفادات دي، زموږ د خاورې ګټې دي. موږ د خپلې خاورې، د خپل وطن ګټې د چا په خاطر بیا نشو پرېښودلی. پوهان وایي بهترین پوځ هغه دی چې په ځان کنټرول یې غښتلی، یا په بله اصطلاح باندې چې د ځواک د استعمال په ځای د ځواک د نه استعمال په چل باندې ښه وپوهېږي. د پاکستان پوځ چې د یو څو محدودو، یعنې ستاسې په اصطلاح د خودساخته دښمنانو د ځپلو لپاره د جیټ الوتکو بمبارونه کوي، په لکونه خلک یې بې ځایه کړه، آیا فکر نه کوئ چې دا پوځ به ځان سم کنټرول نه کړي، په اسانه پرو کېږي؟ که دا خبره سمه وي، د دې کمزوري سلف کنټرول عامل څه دی؟ آیا افراد کم حوصلې وي، افراطیان دي، مشران ظالم دي، او که دواړه ستونزې شته ستاسې په نظر؟ زما خیال نشي چې دلته دوی خپلې فیصلې خپلې کوي. د دنیا لوی قوتونه د دوی پر شا ولاړ دي، ښه کافي پیسه هم ورکوي، ډالر هم ورکوي. د امریکې نه واخله تر نورو ټولو قوتونو پر ډېر زیات دوی ته کومک میلاویږي. په دې کې دننه که چیرې
کچېرې د نړۍ دا هیوادونه دوی ته کومک په دې ورکوي چې عام پښتانه وژنه دوی ټیک ځای کې بالکل ورکوي ځکه چې دوی چې کوم مرام هغه ورته پوره کوي کوم مقصد یې کچېرې دوی د دې لپاره ورکوي چې نه تاسو ترهګري ختم کړي نو آیا د دوی خفیه ادارې دومره ناکامې دي چې دا پته نه ورته لګېږي چې دوی دغه دلته بمباري او دلته ذلول د چا روان دي نو په دې کې دننه او کچېرې د هر شي ټول ویني او لګیا دي نو بیا خو ظاهره خبره ده دا یو پلانینګ باندې هر شي کېږي د پښتنو نسل وژنه په دې کې ښکاري داسې چې د دنیا لوی لوی قوتونه ټول په دې اتفاق لري چې په دې خاوره د جنګ وي د دې خاورې جنګ چې کوم دی هغه د لویو قوتونو ضرورت لیدل شي نو په دې خاوره باندې هم خپل په لر او بر وطن کې هغه که په لر وطن کې د پاکستان عسکر دي یا نورې ادارې دي یا طالب دی یا په افغانستان کې چې کوم ملي عسکر دي یا د امریکا عسکر دا ټول څوک هم ټولو ته دغه کوو د ټولو په لار کې دا خبره کوو تاسو دلته د جنګ نه ډډه وکړئ جنګ مه کوئ سوله ییز ژوند د سولې خبره د سولې راوړل دا ولسونه چې سوله ولري موږ به د دې لپاره دلته مو کار شروع کړی دی پریشر ټول موږ د دې شي لپاره جوړوو چې دا خاوره سوله ییز ژوند ولري ډېره زیاته مننه خلک داسې تبصره کوي چې که پی ټي ایم ګوند شو نو ګوند خو د ریاست په درنه کې په یو محدوده چوکاټ کې کار کوي بیا به ریاست باندې انتقاد کول ورته ګران شي او که ګوند نشي نو دومره لوی خوځښتونه چې تشکیلات تنظیمي جوړښت او یو ارګنایزیشن نه لري د هغه بقا او دوام ګرانېږي تاسو راته دا ووایئ چې په دوه لارې کې ولاړ یاست او که نه په دې دوه لارو کې مو په یو لاره مزل پیل کړی دی معنا دا که ګوند جوړېږئ او که خوځښت پاتې کېږئ که خوځښت پاتې کېږئ نو دا دومره لویه کیسه او بې ارګنایزیشنه د اعضاو له منظموالي پرته څنګه مخکې بیایي څنګه به کنټرول شي موږ تقریبا یو کانسټیټیوشن جوړ کو نن تقریبا سیوات به ورځ اول مو هغه باندې فائنل غا سره وکړو موږ یو ارګنایزیشنز جوړ او دلته یو تنظیم لرو او دا تنظیم په نړۍ کې په هر ځای کې پراخ کوو نو په دې حواله سره به یو ګوند نه خو یو تحریک دا به وي زموږ سیاست چې کوم وي هغه به غیر پارلماني وي یعنی د پارلمان نه پرته به د یو سیاسي چې کوم هلې ځلې دي دا به د خپل وطن د خاورې د شعور د زیاتولو لپاره یا په ظلم جبر د احتجاج د پروټیسټ د سیټینز په حواله سره په هکله په دې حواله سره به زموږ چې کوم دلته مزاحمت وي هغه به جاري وي یعنی پلان خو نشته چې ګوند شي نه موږ ما درته وویل چې موږ کانسټیټیوشن جوړ کړو موږ ټول ملګري سره پرې راضي یو چې هغه کې دغه یو تحریک دی او دا بغیر پارلماني چلیږي دا هم چې موږ کا پارلماني ګوند جوړو په دې کې به د لر او بر وطن پښتانه یا په دنیا کې میشت نړۍ کې هر هیواد کې میشت پښتانه د ډېرو خلکو په دلته د ګوند سره هیڅ کار نشته نو د ټولو د یو ځای ساتلو د اتفاق ساتلو لپاره موږ د تحریک لاره کومه ده ښاغلی منظور پښتین تاسې لومړی د مسجدو غږ پورته کړ د مسجد تحفظ مومنټ مو جوړ کړ بیا مو وزیر هم در سره ملګري کړل بیا مو د ټولو لرو پښتنو آواز پورته کړ وروسته د لر او بر یو افغان ناره شوه او د ازبکو خولۍ په سرولو سمبول مو وګرځوه او د بلوڅ او هزاره ګانو په ملاتړ مو منځنۍ اسیا ته د سولې پیغام ورکړ شیرشاه سوري څو کاله مخکې ویلي وو چې پښتنو قبیلویت پرېږدئ قومیت یا ملت پالنې ته مخه کړئ هغه کوم عوامل وو چې تاسې بین الافغاني پښتون شموله فکر ته واڅولی د سوات او د بدخشان د افغان څه مشترکات دي د پنجاب او هندوستان څه مشترک دي ګوره دا د دغه خاورې خپل نیچر دی فطرت یې دی چې د دغه خاورې څوک هم خبره کوي هغه به دی وړي او هغه یو روغ زوی ته وړي موږ د دغه خاورې خبره په رښتون یې کړې وه د دغه خاورې یعنی موږ هغه ځای ته بیا لاړلو د دغه قام د دغه وطن خبره داسې ده چې دا کوي دا به خامخا مخه درکوي په دې خاوره کې د خاورو په خلکو کې ولا شعور کې هم یو فکر پروت دی د نیکونو زوړ تاریخ که دوی لوستی هم نه دی خو هلته پټ په ذهنونو کې یو شی بیا هم پروت دی چې بهر راپورته کیږي
دا زموږ لوړ تاریخ دی چې موږ ته تل د افغانیت د لوړ چې کوم فکر دی دغه غره کړی دا هڅه را کړی دا یو صلاحیت را کړی دی ابیلیټیز را کړی دي نو په دې کې هیڅ غنه ده باقی د پښتون ته ژغورنه غورځنګ او بیا د ټول نړۍ ته پراخول دا وایم د دې کام د وطن دا ضرورت کچېره د دې وطن یو شای ضرورت نه وي څوک چې نه د خلک نشر ما د دې کام ضرورت چې دا تر سره کو او د دې لپاره هڅه او کوششونه څومره هم مهنت وي هغه ټول په دې کې تکلیف هم زیات وو خو د زړه سکون پکې ډېر زیات وو موږ به سکون نه به آرام نه ډېر په آرام سره ډېر په سکون سره موږ تر دې ځای پر دا سفر را وکړو موږ غواړو چې دا نور هم مستحکم شي مضبوط شي تکړه شي نور هم په دې باندې د خلکو ته خپل ولسونه ته موږ داسې کردار وښایو چې هغه نور هم باوري شي او زما خیال دی ان شاء الله باوري دي هم او د کام او د وطن د دې د خلاصون لاره خلکو ولسونو پیژندلې ده او په دې به د دې تحریک سره روان وي ستاسو حرکت په یو داسې ټولنه کې راوټو کې درا پیدا شو چې په وروسته پاتېوالي کې ډېر شهرت درلوده د ترهګرۍ پروفایلینګ شوی او د سیمې بالخصوص د پاکستان پر رسنیو کې پښتون سر وهلی شډل بر وهلی جذباتي جنګیالی او لیونی غوندې خلکو ته وروپېژندل کېده زما یاد دي د موسیقۍ په کیسټو کې به ډایلاګونه راتلل یو طرف کې به په ډایلاګونو کې ساده پټانو بل لور ته به هوښیاره پنجابۍ نجلۍ وه دغه راز به په ډرامو او فلمونو کې د چوکیدار او خادم رول پټان ته ورکول کېده په نورو مشهورو کامیډیګانو کې لکه د عمر شریف او نورو کې به پښتون د سادهګۍ حماقت او مسخرو سمبول یادېده او د ترهګرۍ ضد تبلیغاتو کې پښتون ترهګره څېره ښودل کېده ستاسې حرکت یو دم د پښتانه یو مختلف تصویر وښود په جلسو کې د ښځو خویندو میندو له عزت رانیولې تر نظم او ډسپلین او نه تشدد پورې او بیا دغه رنګ د زړورو ښځینه رهبرانو تر رامخکې کولو پورې دا کارونه هیچ چا نه و کړي د پښتنو منظمو ګوندونو د پښتانه دا تصویر نه و ښودلی تاسې په لنډه موده کې دا معجزه څنګه وکړه کمال مو په څه کې و که دا راته ووایئ خیر مونږ خپلې هڅې کولې معجزه خو نشته راته پته چې څه معجزه به وي خو مونږ خپلې هڅې کولې د دې لپاره او دا مو یوازې نه وي دا مو په مشوره وي مشترکه وي د ټولو انکلوسیونیس چې ورته وایي د ټول د ځان سره یو ځای بوسو دا د دې کام د مسلو حل و چې مونږ ټول طبقې ټول فکرونو لرونکي خلک مختلف دي د ټولو مختلفو پیشو لرونکي خلک دا په یو ځای کو دا د دې وطن د مسلو حل وو او د دې د پاره موږ دغه هڅه کولې نور د الله به دا خوښوي او ځکه دا چې کامیابی ته زر تر زر رسیدل خو زه یو خبره دا کوم چې د دې تحریک په جوړېدلو کې یوازې د اوسنی کردارونه موږ نشو ښودلی دا د ډېر وختونو نه په دې خاوره چې کوم جنگ شوی دی هغه جنگ چې کوم ذهن پیدا کړی دی دا هغه ذهنیت یعنی د دې لپاره ځوان زموږ تیر څومره هم خو خلکو قرباني ورکړي دي د ټولو د قرباني اثرات پکې معلوم دي په دې کې دلته چې د لپاره مهنت کړی دی هڅه کړی د ټولو اثرات پکې موجود دي په دې کې شتون لري نو په دې حواله سره دا خبره واضحه ده دا تحریک د ډېرو ارمانونو د ډېرو قربانیو پس یو فکر یو سوچ جوړ شو هغه راټول کړ او ډېر په ښه وخت راټول کړ او دا نور هم استحکام دا نور هم مستحکم کول دا نور هم تکړه کول را جوړول دا نورم لمون په دې باندې کار کوو د مخکله منظور په د همدغه جوړښت او د همدغه یووالي او د همدغه زرګونه او میلیونونه پښتنو را یو ځای کولو هغه راز په څه کې و د بریا راز هغه عمده ټکی چې تاسو یې کامیاب کړی کاغ راته وایي زه دا وایم چې د دې کې خاورې باندې ظلم جبر دومره زیات شوی و خلک په انتظار و خپل
چې دوی ګورم دا زه چې لازما ملګری چې کله را روانېدلو مونږ خو چا نه پیژندلو خو هغه فکر خو خلکو پیژندلو هغه سوچ خو خلکو پیژندلو هغه غږ و چې روزانه به د په مازغو کې ګرځېدو هغه خبرې وي چې روزانه به د په سوچ فکر کې پرېدلې هغه درد او احساس خو هغه چې د محسوس کړی وو ته احساسات درلودل دا د دغه خبرې باندې شوي جنگونو چې کوم احساسات جوړ کړي هغه غږ و ترجمانی و د خپل خبرې رښتونی ترجمانی د دغه شیراز وو دا پی ټی ایم جوړ شو کا پی ټی ایم رښتونی ترجمانی نه کړی دا نه وای دمر خلک دوی راغون کړی خو دغه خبرې د ولسونو څو وخت نه وي څه درد و څه تکلیف و څه احساسات درلودل څه لیدلی و څه کتلی و څه برداشت کړی څه په ځان تیر کړی چې دغه ټولو ترجمانی د خپل سترګو لیدل چې ګرځي په دې شارونو کې په دې کلیو کې کسان ګرځي واغه خبرې کوي چې کوم ما سوچونه فکر ما په پښبو کې د ځان سره پیژړل هغه خبرې نن کېږي دا یو شعر هم دی چې نن ټول خلک د هغه محبوبه سندره وای خټک بچ د ځان سره ژړل کله کله نو چې هغه خبرې هغه کیسې چې دغه ټول به په خپل ذهن کې په خپل فکر کې د خپل قوم وطن د پاره یو په تصور کې لرل او یو سخت عقیده لرل دا خو ترجمانی د خپل قوم رښتونی ترجمانی دي راز دی بریاوي دا چې پی ټی ایم له پیله تر پایه څه ترلاسه کړي دا به ډېره رسمي زه غواړم ډېره انفارمل یا غیر رسمي درته وایم تاسې د سواد په جلسه کې وایي یوې ډېرې معصومې ښایستوکې پښتنې ماشومې خبرې کړې وې د هغې پلار وکړه تره لاس ورکړی و څنګه هغې ته مو پلار بیرته کور ته ورواستوو که مو نه وي ورستولی ستونزه چیرې ده ولې دغسې پښتنې په شته پلارانو کې یتیمانې دي او لا هم تر اوسه همدغه رقم د پلار او د کاکا او ورور په نه شتون کې ژوند تېروي ګوره دا که تاسو زما اول خبرې اورېدلې ما ډول دا د جابر او د ظالم داسې پالیسیز چې هغه ته په دغه جنګ کې ګټې دي فائدې دي د هغې د لاسه په دې خاوره باندې یو جنګ ساز کول په جنګ کې بیا ټول کارونه راځي په هغې کې به خلک هم مړه کېږي خلک به مړه کېږي هم شهیدان کېږي به هم ظلم به کېږي جبر به دا ټول هر شی هلته بندېدلی شي چې کله جنګ بند شي نو چې تر څو جنګ وي تر هغې پر اوږده ژوند نه کېږي یعنې داسې ژوند نه شي تېرېدلی پاتې شوله زموږ په جلسو کې چې کوم خلک راځي د هغو د ډېرو به کار شوی وي یعنې هغه خپل هغه به پوره شوی ډېر به پاتې هم وي خو د پاتې د یو خبره ده چې موږ خو هم له ناست نه یو موږ له شروع یو تر څو چې د دوی مسلې حل شوي نه وي تر هغې پره به موږ هم خپل مزاحمت جاري ساتلی وي دوام به لري یعنې په دغه برخه کې مو تر څومره پورې هغه د پښتون زړه ټکور کړی تم څومره پورې مو ورته ډاډ ورکړی او څومره پورې هغه دی چې غوښتنه وه هغه مو ورته پوره کړې ده تر ډېره حده پورې دلته که په چیک پوسټونو ظلم جبر کې دا هغه تر ډېره حده پورې کم شوی دی پښتانه چې په ورځ کې په سلګونو دوی مړول هغه اوس چې یو هم دوی کې دومره شور او دومره غپې راځي چې بل ته دوی ګوتې نشي وړلی دلته د پښتنو په خاوره یو سوله ییز مزاحمت لګیا دی چې جنګ دې نه وي د جنګ پر خلاف یو واقعه وشي هغه یو پیښه وشي چېرته پښتانه مړه شي دا د پی ټي ایم والا راشي هلته کښېني درنه شروع کړي دوی هم کور ته نه ځي دوی هم هلته ناست وي د خپلو پښتنو وروڼو په غم کې نو هغه دومره پرې نه ځي چې کله تر څو پر سټیټ نه وي راغلی بل نه وي راغلی هغه دوی سره خبره نه وکړي چې زموږ توبې دي بیا داسې نه کوو هغه د دوی څه غنه تر هغه پره دا هر شی روان دي اوس د لنډو ورځو کې هم شکتوی کې ډېر سخت حالات په دومره سخت حالات کې هم چې کرفیو وه څوک هغه ځای ته نشو ورتلی د پی ټي ایم ملګري راغلل او هلته کېناستل درنې شروع کړله په دوی یې معافي هم وغوښتله چې کوم کسان یې نیولي هغه یې هم پرې راپرېښودل داسې په هر ځای کې دلته که په چمن کې وینې هلته د پی ټي ایم والا ورسره ودرېدلي وو که په بل ځای کې وي پی ټي ایم دلته یو مزاحمت شروع کړی دی عام ولسونه باور لري چې د پی ټي ایم په هکله باندې د ظلم پر خلاف یو رښتونی خبره هم کېږي او د هغې ریزلټس هم راځي داسې د ورکو خلکو هم څه نه څه خلک واپس راغلي دي په اکثر پاتې دي خو موږ دا ورته وایو چې دا چې کوم خلک ورک دي دې کې کېدای شي ګناهګار هم وي بې ګناه هم وي تاسو یې عدالت ته وړاندې کړئ عدالت کې دننه فیصله وشي که څوک ګناهګار وي هغه ته سزا ورکړي که څوک بې ګناه وي هغه خلاص کړي نور هم د پی ټي ایم د لینډ ماینز په ورځ سره مسلې وي هغه هم وړاندې پوره شوې
پی ټی ایم وایي دلته د قبضې لري شي، دلته د هډې لري شي، هغه چې دلته یعنې کوم د وجې ترهګري جوړېږي یو شی بل شی، دا ډېرې مسلې لا پاتې دي، څه نه څه حل شوي دي، ډېرې پاتې دي، خو چې کومې پاتې دي د ټولو لپاره د پی ټی ایم مبارزه دوام لري. د ټولو مسلو د حل په هیله یو بلې مسلې ته که راشو، د پاکستان له ریاست سره نوکري ده، نیمه نیم ځای له روزګار هم ورسره شته او زور هم دی ورسره او زندان هم ورسره دی، خو له تاسې سره یو سوچ دی، د ځان پېژندنې ناره ده در سره او د پښتنو د حیا او عزت سوال در سره دی. تاسې خلکو ته دا ویل غواړئ چې د حکومت د نیمې خېټې تنخوا ته مه خوشحالېږئ، وزیرستان او د پښتنو سیمه له قدرتي وسایلو، تیلو، ګازو او سپینو زرو ډکه ده، د دې مالکان جوړ شئ. خو خلک هم دا نن مجبور دي، راشن ته یو هم ضرورت دی او نوکرۍ ته هم. ستاسې څه خیال دی چې دا خلک به د خپل ورځني روزګار او نیمې ګېډې تنخوا ته ډېر اهمیت ورکړي او که به ستاسې ارمانونو او سوچونو ته؟ هر څوک چې که دوی عام نوکرۍ هم کوي، هغه بیا هم فکر لري چې زما وطن او زما د وطن وسایل دي، نو هغه چې زما په فایده راشي، زما راتلونکی نسل به ښه وي، او هغه څنګه لوټل کېږي. د ټولې پښتونخوا دلته وسایل داسې په پراخ لاسونه دوی لوټي چې ته به وایې که د مړو مال دی. نو د وطن د خاوره دا د زموږ د نیکونو، زموږ تاریخي خاوره چې په دې باندې زموږ نیکونو ډېر لویې مبارزې کړي دي، موږ دلته اوسېدلي یو، دلته زموږ لوی ژوند شوی دی، هغه وطن، هغه تاریخي وطن نن خلک لوټي. د دې احساس ټولو ته شته دی، هغه که نوکري کوي هم ورته شته دی، که نوکري نه کوي هم هغو ته هم دا احساس شته دی، او په دې احساس باندې ټول پښتانه پوهه هم دي، او هر پښتون د دغې د حل دپاره چې کوم قسم هڅې په هغه کې یعنې خپله برخه اخیستلو ته هم تیار دي، او دا به ورو ورو د دغې سره دا عوامل یعنې دغه مبارزه به لاګیا وي د دغې ټولو عواملو برخلاف. ډېره مننه. یو وخت په برو پښتنو باندې د انګریزانو ظلم و، تاړاک و، بر پښتانه د حکومت څښتنانو نسبتا آرام و، بیا په برو پښتنو تاړاکونه شول، لر پښتانه آرام شول. په دې وروستیو کې د دواړو غم مشترک شو، ترهګرۍ دواړه وځپل او همدې خبرې ډېر سره نږدې هم کړل زما په نظر. اوس که افغانستان سوله وکړي او دلته ریاست د پښتنو ټکولو ته دوام ورکړي، د وحدت دغه احساس به خدشهدار نشي؟ ستاسې په نظر د لرو اوبرو پښتنو ستونزه باید سره غوټه شوې نه وای؟ په بله اصطلاح که په ساده اصطلاح ووایو، پی ټي ایم د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي ستاسې په نظر؟ پی ټي ایم د افغانستان د سوله ییز هېواد په طور باندې چې دا سوله ییز شي، دلته جنګ ختم شي، د دغې دپاره پی ټي ایم هر ډول خدمت ته تیار هم دی، او ډېر ژور نظر لرو. هر چې کومه اکټیویټي په دې حواله سره کېږي، په دې باندې موږ بحث، مباحثې، ډیبیټس وي، او په دې ژور نظر لرو چې کوم ځای کې خرابي وي نو په هغې به هم ګوتې پورته کوو. ځکه هم چې د افغانستان چې کوم جنګ روان دی، دغې جنګ سره دلته په کرښه دېخوا چې کوم جنګ دی، هغه هم د هغې سره تړلی یو جنګ دی. نو هغې د سوله ییز افغانستان زموږ د کرښه دېخوا چې کوم پښتانه اوسېږي، د دغو سوله ییز ژوند سره تړلی دی. نو په دې حواله باندې موږ فکرمند هم یو ډېر زیات دغه خواهش مو هم ډېر سخت خواهش دی چې په افغانستان کې سوله راشي، سوله ییز ژوند خلک ومومي. نو تحریک پی ټي ایم په دې حواله سره ډېر مثبت سوچ لري. هو، سوله ییز ژوند، سوله دا په دې خاطر نه چې دغه د یو نوي جنګ آغاز پرې وشي، یا د دوو جنګونو په منځ کې یو وقفه راشي خالي، نه، یو تلپاتې سوله، یو تلپاتې سوله ییز هېواد په خاطر باندې زموږ ډېر نظر هم دی او خواهش هم لرو، او په دې باندې چې څومره خدمات زموږ له اړخه کېدی شي هغه کوو هم، او آینده به هم دې ته تیار وو. بریالي اوسئ. ښاغلی منظور پښتین، د کرښې دې غاړې یا د بر پښتنو په زړونو کې چې ستاسې لپاره کومه مینه ده، شاید د نړۍ د ډېرو غټو سیاسي مشرانو لپاره نه وي، خو په دې دومره وختونو کې چې پی ټي ایم فعالیت شروع کړی، افغانستان ته ستاسې راتګ نه ده شوی او نه یاستئ راغلي. که څه هم د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د پی ټي ایم مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه او د څو تنه مشران راغلي هم وو. ستاسې نه راتګ دلته څنګه دی؟ د راتګ کوم پلان شته نشته؟ خلکو ته څه ویل لرئ یا څنګه نه راځئ؟ که په دې اړه راته وایئ. دلته زموږ لوی کام آباد دی، ولې به نه راځو؟ د پښتنو خاوره ده، ولې به په دې کې موږ نه موشي، څوک به مو هم نه کي بنده.
خو دومره دا هم چې دلته تنظیم لا نه دی جوړ، لا تنظیم پوره هغه خپل طاقت سره چې دوی منظم شي هغه کې ډیر وخت لګي. دلته د پکرشه دی خو پښتونخوا چې کومه ده د دغه ډیر زیات داسې پیچیده صورتحال پاتې دي چې هغه نشي حل، نو د پښتنو د لر او بر وطن د سوله ییز ژوند هم مسلې نشي حل کېدلی. نو په دې ټولو کې مونږ یو کله هم زه ووینم چې اوس د تګ ضرورت ته یا هلته زما تګ چې کوم هلته ولسونه آباد دي هغې ته فایده ورکوي یا ورکولی شي، نو بیا به کوو د ځان په خواهش نه د ولسونو د فایدې د دوی د ښه ژوند په خاطر باندې چې کله هم موږ ووینو خامخا به زه هلته د خپل ولس سره به ملاویږو، خبرې به سره کوو او یو کار داسې کار چې دلته ژوند کېږي. خدای مروله خدای مروله. راتلونکي ته مو څه پلان دی؟ آیا ښه به نه وایه چې د پی ټي ایم تر سیاسي جلوسونو او پرلتونو ورخوا د نسلونو فکري روزنې د پښتنو د قبایلو ترمنځ د شخړو د لمنځه وړلو په برخه کې په پښتنو کې د روښانخیالۍ د ودې او بالاخره د لر او بر پښتنو ترمنځ د کلتوري راشه درشې د زیاتولو ته کار کړی وی، په دې برخه باندې مو څه سوچ کړی؟ زه وایم په دې کې زیات ستونزې شته هم نه، ځکه هم چې که ژبه ده هم هغه هم یو ده، که کلتور دی هغه هم یو دی. راشه درشه چې زیاتېږي دا د چې کوم په ډیورنډ کرښه باندې ګیټونه دي د دغه پراخ ساتلو، د دغه کاروبار ښه ساتلو، په دې تګ راتګ اسانولو، دې سره دا لا هم زیاتېدلی شي. نو هغې خپله باندې هم پی ټي ایم هر ځای احتجاج هم کړی دی، په راتلونکي کې هم پی ټي ایم د دغې دلته د تګ راتګ او دلته د کاروبار د پراخولو چې د لر او بر وطن د خلکو خپل کاروبار او تګ راتګ ښه په اسانه وي، ښه سوله ییز وي، د دغې لپاره به پی ټي ایم په راتلونکي کې هم هر وخت مزاحمت کوي چې له دې خوا یا د هغې خوا داسې څه حرکت، داسې څه خبره یا داسې څه کیسه نه وي چې عام ولسونو خپل تګ راتګ او خپل کاروبارونه دلته غشي. نو دا به ډېره لویه غوي چې دغه شي لپاره هم کار وشي او موږ په دې باندې هر وخت کار. ډېره مننه. که فرضاً زه د یو عامه پښتانه په توګه باندې تاسې پوښتنه وکړم چې رهبره ما ته څه امر دی، څه خدمت دی، زه څه وکړم، ستا به 15 عمده نصیحتونه او لارښوونې راته څه وي؟ ګوره د تر ټولو غټه خبره دا ده هم چې موږ د خپلې خاورې مفادات وپېژندو، د خپلې خاورې فایده وپېژنو. زه به تاته دا ته د خپلې خاورې یو ځل فایده وپېژنه، د دې خاورې فایده په څه شي ده. هر دا کوم کار به وي چې هغه به دلته زما په خاوره زما ژوند ښه کړي، زما د عام ولسونو کاروبار، د دوی صحت، د دوی تعلیم، دغه شیان به ورسره ښه شي، د دوی دلته ژوند سوله ییز ژوند به وي، د دوی به خوشحالي وي، د دوی په غمونو کې به د یو بل سره ګډون آسان وي، دلته په جنازې کې هم دمه کېږي، د دوی هر شی خپل پراخ ژوند ولري، ښه ژوند ولري. د دغو دپاره د دوی مفادات څه شی دي؟ د خپل قام، د خپل وطن، د خپلې خاورې مفادات پېژندل ضروري دي، د خپلې خاورې دشمنان، د خپلې خاورې ملګري د دغې پېژندل ضروري دي. زه وایم تر ټولو زیاته سټډي باید د خپلې خاورې وشي، د خپلې خاورې د کاروبار وشي، د خپلې خاورې د سوله ییز ژوند وشي، د خپلې خاورې د هر چې څومره هم اړخونه دلته د خلکو د ژوند د تېرولو دي، د ټولو اړخونو یو پراخه مطالعه وشي. بیا تجزیه اسانه ده. دنیا قامونو په یو ښه منصوبه، یو ښه پلان چې ولري، هغې پلان باندې عمل وشي، هغه باندې دوی لوی ځای ته ورسېږي. ښه پلان صرف هوښیار خلک چې معلومات لري، پوهه لري، هغه یې جوړولی شي. موږ باید خپل پوهه سیوا کړو، خپلې خاورې باندې سوچ فکر زیات کړو، موږ د خپلې خاورې دپاره کار زیات کړو. د دنیا چې نن خلک ویټو پاور جوړ شوي دي هېوادونه، د دغو ولسونو ډېر زیات محنت کړی دی، هغه د تنخوې نه زیات، د خپل سالري نه زیات، وظیفه نه زیات د خدمت په خاطر کړی دی. د خپله خاوره څنګه روغولی شم؟ دلته د خدمت په خاطر د خپلې خاورې که چیرې غا نه وشي، خدمت نه وشي، دا به ډېر مشکل وي زموږ دا ژوند ته هم، راتلونکي نسل ته هم. نو تر ټولو زیات د خپلې خاورې مفادات پېژندل دي. دویمه خبره، په خپله خاوره کې دننه جنګ جګړې څنګه ختمېدی شي؟ یو جنګ جګړه خو په لویه سطح
زمونږ په خاوره کله بیروني هوادونه راشي هغه را سره جنګ کوي، کله اندروني خلک را پیدا شي هغه را سره جنګ کوي. خو که څه وګوریم دلته زمونږ په خپل هم د هر دوه کسانو په منځو کې هم یو د خپل وس مطابق یو وړوکی جنګ په هلته هم وي. زه خو چې خپله سوله راولم یو ځل، زه خپل خو هم په چېرته اوسېږم په خپله کومه ټولنه کې یم، هلته څومره پښتانه دي هغو سره ښه ژوند ولرم، په ارام ژوند ولرم، یو ښه اخلاق ولرم، په هغې کې دننه یعنې چاته تکلیف نه وي. زه بله خبره دا کوم چې زموږ د ځوانان د باید سیاسي ژوند ولري، پولیټیکل هغه پولیټیکل نه چې هغه د بل په غم کې دننه ته خپل مفادات لټوي، نه د بل غم ما دعوا کوي، د بل غم ور ښه کوي، د بل ژوند ښه کوي، د دغې لپاره په ځان تکلیف تېر کړي خدای ښه کړي هغه یادوم. دوی باید سیاسي نظریه ولري. زه د خپل قام خدمت په کومه طریقه کولی شم؟ موږ وایو زه وایم مدني فعال یم، سیاسي فعال شه، یو ایډیالوژي ولره، پوره یو اوږد منصوبه ولره په دغې ماغزو کې چې څنګه زه د وطن یو ځای ته رسولی شم، څنګه زه د دغې وطن نظام د دغې سیستم چې کوم دی دومره روغولی شم. بله دا ده چې موږ د رښتیاونه کار واخلو، رښتیا داسې چې په رښتیا باندې صرف رښتیا ووایو، داسې نه چې د رښتیا په بدل کې ورسره د بل بېعزتي هم وکړو. نو په دې هکله باندې عام ځوانان چې کوم دي زموږ پښتانه سخت په بوج کې لاندې یو، زموږ د تېرو مشرانو د اوس چې کوم تېر شوي دي دغو نه دا نه وشوله چې دوی داسې کار کړی و چې جنګونه ختم شوي وای، هر شی ختم، یا د بهرنیو قوتونو دومره زور و چې موږ سوچ فکر نه پکې ورسېده، وس مو نه ورسېده، یا څه هم عوامل و نه وشول. خو دا اوس ځوانان خو موږ په داسې وخت کې رالوی شوي یو چې موږ نه خپل یعنې یو ځل چې موږ را په ښه او بد پوهېدلي یو، موږ د ذات چیرې نه شو، موږ د ذات نه دومره لرې تللي یو چې خپل ذات رانه ورک دی، قام او وطن پسې د قام او وطن په مفادات پسې لګیا یو چې هغه څومره ځای ته رسېدلی شي، کوم ځای پورې موږ کار کولی شو. نو دغه ویم چې موږ دا محنت کوو د څه شي دپاره چې یو څه خو وشي، هسې نه زموږ هسې چې کومې دي هغه څه ریزلټس نه راوړي، نتایج هغه به هلته نتایج راوړي چې کله زموږ سره یو پلانینګ وي، یو سیاسي ایډیالوژي وي. نو په دې حواله سره عام ځوانان یو فکر ولري، یو نظریه ولري، د خپلې خاورې د مفادات په خاطر یې ولري، هغه یې هم سټډي کړي، د هغې مطابق کار کوي. نو دغه لویه خبره ده. بل چې څه هم کار کوي دلته که څومره هم موږ هنرمند خلک زیات شي څومره زموږ وطن ته فایده وي، باید زموږ هر ځوان څه نه څه هنر زده کړي. زه وایم زموږ په پښتونخوا وطن کې کرشایي خوا هم دې خوا هم دومره میوې دي، صرف دا میوې هم په حواله سره که یو څه داسې کاروباري لار جوړه شي، چا جوړه کړه نه ده جوړه چې دنیا ته دا ورسېږي، نو هغه هم یو ډېر غټ فایدې. خو دا ده چې په موږ کې د ټیلنټ هم څه نه څه کمې دي، یا موږ خپل ټیلنټ په صحیح ځای نه استعمالوو. باید موږ هنر زده کړو، موږ زده کړې وکړو، هغه زده کړې د خپلې خاورې په مفاد استعمال کړو. دلته موږ پی ټي ایم چلوو، د پی ټي ایم ټول مشرتابه ډېر ایجوکیټډ خلک دي، هغه په دې ایجوکیشن باندې نوکري نه وکړه، یوه روپۍ په دې نه وګټله، بلکې د کوره پکې نقصان کوي. خو وایي وطن دې جوړ شي، دا زما ټول زده کړې د دغې دپاره دي چې وطن پې جوړ کړم. نو د وطن د جوړېدل بل دا وي هم چې دلته موږ کله کله په اختلاف راولو د دوه کسانو د پنځو یا د دوه ټولیو په منځ کې، هغه اختلاف کې دننه زموږ نه هیر شي چې د قام مفادات څه دي. د قام د مفادات په خاطر کله کله داسې وي چې یو ټولی چې هغه سره ستا ذات نه لګېږي، خو د قام په خاطر د هغه سره ودرېږه. دا بې اتفاقي، اتفاق خو د اصولو اتفاق، د اصولو اتفاق هم فایده نه کوي، په اصولو د رولز مطابق لیکلي رولز داسې به کوو. نو د دغې لپاره کوششونه هسې وشي، دا به زموږ د قام او وطن خوشحالي هم وي، دا به د دغې خاورې سوکالي، د دغې خاورې یعنې آبادي هم وي. دغې لپاره باید موږ یو فکر ولرو، یو پوهه ولرو، یو زده کړه ولرو. دغه لویه خبره ده. خدای مو خوشحاله. ډېره زیاته مننه، په چارو کې کامیاب او بریالي اوسئ. مننه چې وخت مو راکړ او څو شېبې مو راسره خبرې وکړې. کور ودان. ډېره مننه. ډېره مننه.